الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وبعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد قال عز من قائل إنهم كانوا يصارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه الدعاء هو العبادة وفي رواية الدعاء مخ العبادة مسلمانان ورونو په تیره خطبه کې موږ د دې بیان وکړو چې خشوع عاجزي او دارنګې کمال توجه د زړه د بدن د الله جل جلاله ته ډیره زیاته ضروری ده په عباداتو کې او خاص کر یو اهم عبادت چې د عباداتو نه د هغه مونځ دی په مانځه کې ډیره زیاته توجه الله جل جلاله ته پکار ده باید انسان اندامونه د زړه سره برابر وي زړه د اندامونو سره برابر وي یو بل عبادت چې دا عبادت هم عبارت دی د کمال خشوع او خضوع نه یو زمونږ استاد د پاره د عبادت کول پکار دي چې د دې نه موږ ډېر زیات غافل یو او بل په دې عبادت کې نهایت زیاته توجه الله جل جلاله ته پکار ده چې دې ته ویل کېږي عبادت د دعا لاس پورته کول الله جل جلاله ته او د الله جل جلاله خپل حاجتونه غوښتل دې ته دعا ویل کېږي دا یو غټ عبادت دی او په دې عبادت کې الله جل جلاله ته خضوع پکار ده تذلل پکار دی عاجزي پکار ده نو نن ان شاء الله تعالی د دې دعا متعلق اگر که آداب ورستو را رواني یو څه اهمیت ذکر کو چې دا دعا په عبادتو کې ډیر زیات یو بهترین عبادت دی الله جل جلاله په سورۃ الانبیاء علیهم السلام کې د ډیرو پیغمبرانو واقعات موږ تاسو ته ذکر کړي دي د ډیرو پیغمبرانو کله چې دا واقعي د ټولو پیغمبرانو خلاصيږي الله جل جلاله د هغې په اخر کې فرمایي د دې پیغمبرانو یو صفت ذکر کوي الله وایي انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين دې صفاتو د پیغمبرانو ته ډیره زیاته توجه پکار ده او دا صفات د پیغمبرانو باید انسان په ځان کې پیدا کړي اولنې صفت د پیغمبرانو دا یسارعون فی الخیرات دی په نیکو کارونو کې د یو بل نه مخکېوالی کو مسابقه به کوله جلدي به کوله په موږ او تاسو کې مسارعه ډیره زیاته شته مسابقه شته د یو بل نه مخکېوالی شته خو که ستاسې خیالي دا موضوع موږ یو ځل بیان کړی و د جمعې په خطبه کې خو د دنیا په کارونو کې موږ سیالي کوو د یو بل نه مخکېوالی کوو هغه ګاډی پیدا کړی زه ګاډی پیدا کوم هغه کور جوړ کړی زه کور جوړوم د هغه زامن چې دی بهر ملک ته تلي زه خپل زامن ورونه چې دی بهر ملک ته لېږم دا ټول مسابقې د یو بل سره سیالي مخکېوالی زموږ او ستاسې په مابین کې شته خو د دنیا په کارونو کې
الله جل جلاله زمونږ او ستاسو نه سیالي غواړي، د یو بل نه مخکېوالی غواړي د دین په کارونو کې، چې هغه وګوره د سهار مانځه له راځي زه به خامخا راځم، هغه 5 ټیمه مانځه له راځي زه به خامخا راځم، هغه پیسې د الله په لار کې لګوي زه به یې خامخا لګوم، هغه 15 منټه مانځه له مخکې راځي د تکبیر اولا نه زه به خامخا 10 منټه مخکې راځم. دا موضوع نه بیانو، خو د پیغمبرانو صفت دا دی یسارعون فی الخیرات. بل د پیغمبرانو صفت الله جل جلاله ذکر کړی دی دا ویدعوننا رغبا ورهبا، دا زمونږ نه به دعاګانې غوښتلې، په دې دعا کې به نهایت ځای ته مینه وه چې الله جل جلاله زمونږ به دا کار خامخا کوي، او دارنګې به دا پیغمبران د الله جل جلاله نه ایرېدلم. دلته لږ یو توجه وي خبرې ته راواړویه، دا خبره به انشاءالله تعالی داسې یو اسان تعبیر باندې وکړو چې د عوام هم په دې باندې پوه شي. د دې قرآن کریم په اصطلاح کې او د سنت په اصطلاح کې لفظ د دعا راځي. دا دعا ګوره دوه قسمه لري، دوه معناګانې لري. اکثره په قرآن کریم کې چې کوم ځایونه کې دا لفظ د دعا راشي یا په سنت کې لفظ د دعا راشي، نو په دې کې دا دواړه دعاګانې چې دا دواړه معناګانې چې دی دا مرعي دي. د یو ته ویل کېږي دعاء المسأله او بل دې ول ته ویل کېږي دعاء العباده. دعاء المسأله کله کله او کله کله دا دعاء العبادی. نو کله چې لفظ د دعا راشي یا لفظ د دعوت راشي د قرآن او سنت په اصطلاح کې د دې نه دا دواړه مراد دي. ډېر کم ځایونه دي چې هغې کې یا دعاء المسأله مراد عبادت نه مراد، یا دعاء العبادت مراد دعاء المسأله نه مراد. کنه په اکثره مواضعو کې مفسرین دې ته اشاره کوي چې دلته د دې لفظ د دعا نه مراد دعاء العباده دی، او د دې لفظ نه مراد دام شي کېدلی چې دعاء المسأله شي. په دې کې اولنۍ وضابطه دا یاده کوي هر سړی چې د الله نه سوال کوي دا د الله عبادت کوي، او څوک چې د الله عبادت کوي دا د الله نه سوال کوي. څنګه یو سړی چې د الله نه سوال کوي یا الله ماله دا کار وکړي دا کار وکړي، د بعینه د الله عبادت هم وکړه. ځکه نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي الدعاء هو العباده. دا داسې نه دی چې ته د خپل حاجت د الله جل جلاله نه غواړې، دا حاجت چې د الله جل جلاله نه غواړي د دې سره بعینه دا عبادت هم تا وکړه. ځکه دا دعا غوښتل د الله جل جلاله یو امر امتثال تا دغه امر په ځای کړه. نو داسې مه ووایه چې زه د الله نه دا صرف حاجتونه غواړم، یا الله ما روغ کړي، مال حلال مال راکړي. ټیک شول، الله به دې روغم کړي، الله به حلال مال هم درکړي، خو د الله جل جلاله ته چې د الله چوت کړي دي په دې بعیني په دې ټیم کې ته الله ته هم نږدې شولې، د الله عبادت دې وکړه. نو هر سائل چې دی دا عابد دی. په دې خبره باندې کېدای شي ستا ذهن کولاو شو، ځکه چې د الله نه یو څه غواړي، الله تا ته ویلي چې زما نه یې وغواړه، نو د الله عبادت دې م وکړه. او دارنګې هر عابد چې دی دا سائل دی. که ستاسې خیال ته چې دا مونځ کې د دې دپاره کې چې الله ماله جنت راکړي او د جهنم نه مې لرې کړي، نو سائل عابد دی او عابد چې دی دا سائل دی. خو کله چې دا بانفرادهي راشي دعاء المسأله د دعاء العبادت نه غیر او دعاء العبادت د دعاء المسألې نه غیر به فرق په دې طریقه باندې کېږي. دعاء المسأله دې ته ویل کېږي چې ته د الله نه سوال کې. د دې تعریف دا دی په پښتو ژبه کې د الله نه یو خیر غواړي یا د یو نقصان نه پناه غواړي په صیغې د طلب او د سوال سره چې الله دا کار مې وکړي. او دعاء العبادت دې ته ویل کېږي دغه شان له ته ځان له یوه پیده غواړې یا د یو ضرر و نقصان نه امن غواړي، خو په امتثال الاوامر بجلب النواهي په هغې کې دغه څیزونه غواړي خو بصیغ السؤال والطلب. او په دې کې هم هغه څیزونه غواړي په عبادت کې لکه دا مونځ چې کې د یو خیر ځان له غواړي چې هغه جنت دی، د یو شر نه امن غواړي چې هغه جهنم دی، خو البته په امتثال الاوامر او په اجتناب النواهي باندې. نو د دې پیغمبرانو په صفت کې الله وایي یدعوننا رغبا ورهبا. دلته اوس دواړه معناګانې شي کېدلی. د پیغمبرانو به زمونږ عبادت کوو، الله وایي یدعوننا نو دعاء العباده شو، دې به زمونږ عبادت کوو رغبا ورهبا. په دې عبادت کې به ډېره زیاته مینه وه چې الله یې قبلوي، د دې سره به یې یېره وه داسې نه چې الله دا زمونږ عبادت رد کړي. دارنګې دعاء المسأله معنی هم شي کېدلی یدعوننا دې به سوالونه کول د الله نه رغبا ورهبا، ډېره زیاته مینه به یې وه، په دې باندې به یقین و چې دا سوال زمونږ الله قبلوي، خو د دې سره به یې یېره هم و داسې نه چې دا سوال زمونږ الله قبول نه کړي. او وکانو لنا خاشعین دا مخکې د دې بیان شوی د دې پیغمبرانو دریم صفت دا و چې الله وایي زمونږ ته به عاجزي کوله، نهایت زیاته عاجزي به یې کوله، خشوع به یې کوله. بله خبره دا ده دا دعا چې دی په عباداتو کې ډېر زیات مهم عبادت دی، ځکه نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي الدعاء هو العباده. د الله نه یو څه غوښتله، دعا غوښتله دا بعینه عبادت دی. بل حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي الدعاء مخ العباده. دا چې د عبادت مغز دی. خو په دې باندې ځان پوه کوي یو انسان چې کله د الله جل جلاله نه دعا غواړي، خیر غواړي،
د هغې طلب غواړي یو شر د هغې نه امن غواړي نو الله جل جلاله د دې انسان دا دعا خامخا قبلوي په دې باندې یقین پکار دی ځکه صحیح حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي ان الله تعالی حیی کریم یستحیی من العبد ان یرفع الیه یدیه ان یردهما صفرا الله جل جلاله ډیر حیاناک ذات دی الله جل جلاله ډیر د سخا والا ذات دی الله د خپل بنده نه حیا کوي کله چې دا بنده الله تعالی لاسونه چوت کی چې ګیندي دا لاسونه ولا بیرته دواړه خالی واپس کی ګوره د الله ډېر زیات صفات دي دلته د الله دو صفات راغلي یو حیي راغلی یو کریم راغلی دی که ستاسې خیلي سوچ و فکر وکړه د دواړو صفاتو کې یوه معنا پرته ده د دې حیا معنا دا ده الله جل جلاله د خپلې حیا د وجې نه چې یو څوک د الله نه چې غواړي هغې ورکوي که ستاسې خیلي د انسانانو کې سوچ و فکر وکړئ یو سړی چې د هغې مرتبه ډېره غټه او حیاناکي او شتمني څه ورسم وي یو سړی هغې ته لاس ونیسي د 1 روپۍ د 2 روپو دپاره نو که هغه له څه ورکوي او که نه ورکوي د هغه خپلې حیا د وجې نه ورکوي چې دا خلک مې ګوره یاران دوستان مشران کشران زما خواته دي داسې نه چې دې سوالګر له زه شی ورنه کړمه نو دیو ته به کم راشم وبه شرمېږمه نو الله حیاناک ذات دی دویم دا دی کریم نهایت زیات جواد د سخا والا ذات دی نو الله جل جلاله د بنده نه دا حیا کوي چې بنده الله جل جلاله ته لاس چوت کي او یردهما صفرا چې بیرته دا سړی خپل لاسونه کته کوي او دا د خالي نو په دې باندې تاسې یقین وکئ مسلمانانو ورونو هر هغه بنده چې هغه مؤمني مسلماني او داغه دعا وغواړي د الله نه په دې شرط باندې چې په شرطونو د دعا باندې برابري لکه دا په آینده خطبو کې راشي هېڅکله الله جل جلاله د ده د لاسونه تش نښکته کوي په دې باندې یقین پکار دی ځکه الله حیاناک ذات دی څنګه تعالی یو شی درنه کي بل الله سخي ذات دی جواد دی چې دا څه د الله نه غواړي او دا الله تعالی درکي د الله په باچایۍ کې کموالی نه راځي دې تاسې دې موضوع ته یو ورته حدیث نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا ټول انسانان برابر خبره ده که مؤمنانی او که کافرانی دا ټول پیرین برابر خبره ده که مؤمنانی او که کافرانی دوی چې په یو میدان کې راجمع شي او د هر انسان چې په زړه کې څه وي د هر پیري مسلمان کافر دا د الله نه وغواړي د الله په سخا کې د الله په باچایۍ کې د الله په ملکیتونو کې دومره ذري عمره کموالی نه راځي لکه یو سړی چې د ګنډلې ستن راواخلي او په دریاب کې ښکته کړي مسلمانانو ورونو سوچ و فکر وکړئ ته یې وستن راواخله هغه ډېره صفی چمچنۍ چې په هغې کې یو څاڅکی راونیول شي او په سمندر کې چې هغه ښکته شي نو په ایمان یې به دا ستنه بېرته راچوته کړه دا به د دې سمندر نه څه کموالی وکړي کله وحاشه دغه رنګه ټول پیرین انسانان دا راجمع که په یو میدان کې د الله نه دي وغواړي د الله په ملکیتونو کې هېڅ کموالی نه راځي د دې سره سره خو په دې باندې یقین کول پکار دي صحیح حدیث کې راځي دا حدیث مفهوم نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې یو انسان د الله نه سوال وکړي الله جل جلاله د دې انسان سوال خامخا قبلی رد کوي نه خو طریقې د قبلولو په حدیث کې راځي په 4 طریقو باندې الله جل جلاله د دې انسان دعا قبلوي یو طریقه خو دا ده چې دا کوم څیز ته د الله نه غواړي بعینه دله د الله درکړي الله روغ مې کړي الله دې روغ کړي الله مالداره مې کړي حلال مال بعینه دله الله مال درکړي څه شی چې د الله نه غواړي هغه الله تعالی درکړي دویم دغه څه چې ته د الله نه غواړې دا به الله تعالی درنه کړي خو البته یو مصیبت به تا ته را رواني ستا مخې ته هغه مصیبت به ستا نه بچ کړي د هغې نه به دې محفوظ وساتي دریم دغه څیز به الله تعالی درنه کړي خو ستا به څه ګناهونه وي دغه ګناهونو نه به د الله جل جلاله معاف کړي څلورم د هغې عوضونه هغه څیز به الله تعالی درنه کړي خو البته د هغې عوض به الله جل جلاله تعالی په آخرت کې درکړي ډېر زیات نعمتونه چې ته جنت ته داخل شي په دې جنت کې به الله تعالی درکړي یا الله دا د کومه دا ستا هغه د دعاګانو وجه ده چې دا چیز دې غوښتلی و هغه مې در نه کړه د هغې په بدله کې مې دا در کړه هغه چیز دې غوښتلی و هغه مې تاله په دنیا کې در نه کړه د هغې په بدله کې مې تاله دا در کړه یو بل حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي کله چې دا انسان په ورځ د قیامت باندې په جنت کې دا خپل نعمتونه ویني چې دله په دنیا کې د ده د دعا د وجې نه و تیار شوي دي ورکړی شوي دي دا بنده به الله ته سوال وکړي ورمان به کوي یا الله کش کې یو دعا د دعاګانو دي زما په دې دنیا کې نه وی قبول کړی ټولې زما دپاره د اخرت ته ذخیره شوی وی او ټولې زما دپاره د اخرت ته خزانه شوی وی بل مسلمانانو ورونو
خامخا دعا چې ده د دې بنده الله جل جلاله قبلی خو په دې څلورو طریقو کې په یوه طریقه باندې خو بیرته په دې کې یوه ضابطه یاده کوي ان الله تعالی یعلم بمصالح العباد په دې څلورو طریقو کې چې په یوه طریقه باندې قبلی الله جل جلاله ډېر عالم دی ستا چې په کومه طریقه کې خیر وي الله یې دله په هغه طریقه باندې قبلی څه مطلب که ستا د ګناهونو په معافۍ کې خیر وي الله دې په دعا ګناهونه معاف کوي ته چې کوم شی غواړي د الله نه که په هغې کې دې خیر وي الله غدر کوي که ته په مصیبت بچاو کې خیر وي الله دې د مصیبت نه ساتي او که ستا د هغه جنت په نعمتونو کې خیر وي نو د دې دعا په عوض کې دله الله جل جلاله د جنت نعمتونه تیاروي ځکه الله علیم دی په مصالحو د عبادو باندې څه مطلب اوس وګوره ډېر کرته یو انسان به په دې باندې یقین وکوي دا به بیماري د الله نه به سوال کوي چې یا الله ما جوړ کړي خو الله به یې نه جوړوي د دې دعا په عوض کې په دغه څلورو طریقو یې ولا الله په یوه طریقه باندې قبلوي خو الله یې نه جوړوي ځکه د دې به په دې بیمارتیا کې ښې دی یو سړی به غریب وي د الله نه به غواړي چې الله ما مالداره کړي خو الله به یې نه مالداره کوي د الله به له د دې دعا په طریقه باندې په بله طریقه باندې قبلوي ځکه د دې به په دې غربت کې ښې دی یو صحیح حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله وایي ځینې زما بندګان دي چې ما غریبان پیدا کړي د دې په دې غربت کې د دې خیر دی که مالدار یې کړمه پاسیده کېږي او ځینې زما بندګان دي چې الله وایي ما مالداره پیدا کړي دي په دې مالدارۍ کې خیر دی که زه غریبان کړمه نو د دې ژوند خرابېږي رښتیا تاسې په خپله په دې باندې سوچ و فکر وکئ بعضې خلک به غریبان وي که الله یې مالداره کړي نو د دې مالدارۍ د وجې نه دا مستېږي د الله د دین مقابله به کوي او بعضې خلک به الله جل جلاله مالداره پیدا کړي ځکه که غریبان وي نو کیدای شي د غربت د وجې نه دا په بېدینۍ کې په کفر کې په نهایت زیات ناشکرۍ کې واقع شي نو د هغې په دې مالدارۍ کې خیر دی او د دې بل په غریبۍ کې خیر دی د دې دپاره دا ضابطه ده چې دا په څلورو طریقو کې په یوه طریقه باندې الله جل جلاله د دې بنده سوال قبلوي دا ټول قبلول د دې بنده د مصلحت په خاطر باندې دي په کومه طریقه کې چې د ده مصلحت او د ده خیر الله جل جلاله په هغه طریقه باندې قبلوي خو په دې باندې یقین کول پکار دي چې دعاګانې هېڅکله الله نه رد کوي د مؤمنانو دعاګانې الله جل جلاله قبلوي په سر کې ګوره د نبي صلی الله علیه وسلم د خیرو ته وګورئ دعاګانې ته وګورئ اگر که هغه د الله پیغمبر و خو د الله جل جلاله دا قانون دی چې تفریق بین المتماثلین او جمع بین المتفرقین دا الله جل جلاله نه کوي د الله جل جلاله عادت په دې باندې جاری دی د نبي صلی الله علیه وسلم دعاګانو ته وګورئ بعد حینین څه ټیم په هغې باندې وتلی خو الله جل جلاله قبول کړی د صحابه کرامو دعاګانو ته وګورئ څه ټیم په هغې باندې وتلی الله قبول کړي دي یا سمدستي الله جل جلاله هغې قبول کړي دي هسې د یو څو نمونې تاسې واورئ نبی صلی الله علیه وسلم چې کله اول پیغمبر شو تاسو ته هغه حالات ډېر زیات تفصیلي معلوم دي نو د مکې مشرکانو نهایت زیات ضررونه تکلیفونه نبی صلی الله علیه وسلم ته رسول خو چې د چا باندې به د نبی علیه صلات وسلام یقین و چې یا الله دا هدایت نه قبلوي ایمان نه راوړي الله هلاک یې هغه الله هلاک کړي او چې په چا باندې به د نبی علیه صلات وسلام یقین و چې دا د هدایت والا دی چې نبی صلی الله علیه وسلم هغه ته د هدایت سوال کړی دی د هغه په باره کې الله جل جلاله قبول کړی دی لکه یو په هغې کې وګوره تاسې واورئ عتبه ابن ابي لهب دا د نبی علیه صلات وسلام د تره زوی و دې یو درې ډېر ضررونه خو درې غټ ضررونه نبی صلی الله علیه وسلم ته ورسول نبی علیه صلات وسلام د ده په باره کې خیرې وکړلې بعد حینین الله څنګه تباه کړه الله قبول کړو یو ضرر یې دا ورسو دا د نبی علیه صلات وسلام زوم و د نبی علیه السلام لور په ده باندې واده وه کله چې نبی علیه صلات وسلام مبعوث شو پیغمبر شو پلار یې ورته ویل ابو لهب ویل د دې محمد لور پرېږده وه نبی علیه صلات وسلام لور یې طلاقه کړله پرېښودله دا واقعي ده هغه ایمان نه قبلوي د نبی علیه صلات وسلام د زړه غوښې د هغې لور هغې له تکلیف ورکړه هغه یې پرېښودله د پلار په حکم باندې دا یې غټ ضرر نبی علیه صلات وسلام ته ورسول دویمه ده به نبی علیه صلات وسلام ته ډېرې زیاتې ردې بدې کنځل کول د سیرت په کتابونو کې راځي چې دوه کارونه دي عتبه د نبی علیه صلات وسلام په باره کې کړي چې دا بل چا نه دي کړي یو بیا مخامخ نبی علیه صلات وسلام ته کنځلې کولې دویم یوه ورځ د ورځو نه دا وه چې ده د نبی علیه صلات وسلام مخ ته لاړې توکللې اگر که د ده دا لاړې ډېرې زیاتې نجسې وي ګنده وي پلیتې وي د نبی علیه السلام په مخ باندې معجزتاً ونه لګېدلې خو په عربو کې دا ډېر غټ عیب دی چې د چا مخ ته لاړې توکې نو نبی علیه صلات وسلام ته یې کنځل کړي دي یو نبی علیه صلات وسلام مخ ته یې لاړې توکلي دا بېله خبره چې په هغه باندې نه دي لګېدلې دوه د نبی علیه السلام لورې پرېښودلې ده نبی علیه صلات وسلام د ده په باره کې ډېر زیات یې تنګ انبیا چاته خیرې نه کوي خو چې ډېر زیات تنګ شي په تکلیف شي هغه یې خیرې کوي
نبی علیہ الصلوۃ والسلام د په باره کې خیرې وکړې ویل اللهم سلط علیه کلبا من کلابک یا الله په یو سپي باندې مات کې په زناور باندې مات کې ګوره پیښه دا ده دا ابولهب دی او دا زوی دی عتبه دی دا په یو سفر باندې ځي د پاره د تجارت شام ته نو دا پلاری د نورو تاجرانو مرګرو ته وایه ګوره زما په دې زوی باندې به خیال ساتئ تاسو ته پته شته چې د محمد له تکلیف ورکړی دی او هغه د په باره کې خیرې کړي دي وران اشنا خلک خو ضد دی عناد دی تعصب دی ابولهب ته ګوره چې نبی علیه السلام خیرې کړي دي خیرې خامخا قبلېږي د دې په باره کې یقیني دی نورو مرګرو ته ورسپاري چې په دې باندې به پام کوئ پیښه دا د لات په سفر باندې شام ته کله چې دوی وده کېږي نو دا د دې دیوال سر ته او د کمرې د بر طرف ته به خپلو مرګرو وده کوو داسې نه چې نبی علیه الصلوۃ والسلام دې ته ویلي چې الله په زناورو یې مات کړي داسې نه چې زناور په ده پسې راشي او دا مات کړي پیښه دا د یوه شپه د شپو نه ده دا د مرګرو بر طرف ته وده دی او په دې کې یو شرمخ راغی د دې ټولو چې څومره ملګري دي د هغې دا سرونه بیکۍ دته چې راورسېدو په دې سر باندې وله حمله وکړله او شرمخ چې دی هغه مات کړ او دا په دې ماتولو په ټیم کې دا چغې وایي چې ماته د محمد خیرې راورسېدلې چې هغه په مکه کې دی ځکه ماته یې ویلي چې په ده باندې شرمخ مسلط کړي سپی پې مسلط کړي هغه د یو شرمخ په ما پسې راځي او هغه زه مات کړلم ګوره دا د نبي علیه الصلوۃ والسلام خیرې وي بعد حینین د دې ابولهب د دې زوی په باره کې چې عتبه دا تکالیف نبي صلی الله علیه وسلم ورکړي کړي هغه د څنګه پې الله خیرې ولګولې ځکه نبي علیه الصلوۃ والسلام یو مظلوم و په هغه باندې ظلم شوی و په غیر د کوم موجب نه هغه تکنځلې شوي دي په هغه باندې لاړې توکل شوي دي د هغه لور چې دی دا پرېښودلی شوې ده نو نتیجه یې دا راووتله چې د چرمخانو په وجه باندې الله جل جلاله هغه مات کړ معاذ رضی الله تعالی عنه چې نبی صلی الله علیه وسلم کله یمن ته لیږه ورته ویې فرمایله ډېر اوږد حدیث دی خو اخر کې ورته ویله واتقي دعوة المظلوم د مظلوم د خیرونه به ځان وساتې فانه ليس بينها وبين الله حجاب د الله او د مظلوم د خیرو په مابین کې پرده نشته معنی ډایرک د الله لذي د الله او د مظلوم د خیرو په مابین کې پرده نشته ولې دا یاد ساتئ ظالمان دي په مظلوم باندې ظلم ونه کړي ځکه ظالم به اودی مظلوم به د شپې الله ته ولاړي خیرې به کوي د خیرو د الله په مابین کې پرده نشته یو بل حدیث کې راځي کله چې دا مظلوم ګورې ظالم ته خیرې وکړي دې خیرو ته الله وایي وعزتي وجلالي وارتفاع مكاني لأجيبنك ولو بعد حين زما دي بخپل عزت قسمي زما دي بخپل لوی قسمي اے خیرو زبتاسي قبلوم ولو بعد حين د دې نظائر ګوره مثالونه زه تاسو ته ذکر کوم په دې دنیا کې څومره ډېر ظالمان ظلمونه کړي په مظلومانو باندې خو مظلومانو د ظالم ته خیرې کړي د هغې انجام وګورئ هر سړی د خپلې علاقې د خپل ملک ظالم رایات کی چې مظلومان هغې ته خیرې کړي اخرنی انجام یې څه دی ځکه دا د الله وعده ده چې الله په خپل عزت قسم خوري لأجیبنکې ای خیرو زه دې قبلومه خو ولو بعد حین د الله عادت په دې باندې جاري دی دې ظالم له الله جل جلاله مهلت ورکوي څه زمانه دا لا څه کې چې نبي صلی الله علیه وسلم مشهوره واقعه ده یوه ورځې د بیت الله په څنګ کې مونځ کوو نوی پیغمبر دی په دې ټیم کې عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه هم په نبی صلی الله علیه وسلم باندې ایمان راوړی دی وایي د غرمې ټیم و نبی صلی الله علیه وسلم راغی چې د کعبې په خوا کې مونځ وکړي په دې کې د مکې چې څومره غټ غټ مشرکان وو دا ټول په یو ځای باندې راټول وو نبی صلی الله علیه وسلم یې ولیده چې دا په مانځه باندې ودرېده په دې کې ابو جهل ویله ایکم یاتی بسلا جزور بني فلان فنلقي على ظهره الیشنونه د قصابخانې به څوک راوړي چې نبی علیه الصلوۃ والسلام کله مونځ کوي دا په دې سجده باندې پریوځي نو هغه لري لیشنونه به په ده باندې ورواردو دا به د سجدې نه نشي راپورته کېدلی د بخاري حدیث کې راځي ارسلوا اشقى القوم یا فذهبا اشقى القوم په دې کې چې بدبخت و عقبه ابن ابي معيط هغه لاړ دونه تکلیف تېری د باطل پرستو دپاره هغه لري راوړي نبی صلی الله علیه وسلم چې کله په مانځه باندې ودرېد په سجده باندې پریوځي ټول لري راوړله او د نبی علیه الصلوۃ والسلام په دې سر او په څټو په ملا باندې ورواړتل نبی علیه الصلوۃ والسلام د سجدې نه نشي راپورته کېدلی عبدالله بن مسعود فرمایي چې ما ورته کتل خو ارمان مې کو کاش کې چې زما طاقت وې په بدن کې او موږ یوه ډله وې قوي چې د دې مشرکانو مخه ما نیولې وې عبدالله بن مسعود وایي په دې کې ما هم نشو خلاصولی خو د نبی علیه الصلوۃ والسلام لوره فاطمه رضی الله تعالی عنها هغه راغله او د نبی علیه الصلوۃ والسلام د شانې دا لرې مردارې لرې که امام بخاري دا حدیث
په کتاب طهارت کې د دې دپاره راوړی دی وایي که چېرته یو مصلي مانګزار په مانځه باندې ولاړي او په دې باندې مردارې ور وغورځېږي د چا د طرف نه نو د دې دا مونږ نه پاسېدېږي دلیل په دې باندې دا دی وګوره دغه مردارې یې راوړ په نبي علیه صلات وسلام یې ور وغورځو فاطمې ته نه لرې که او نبي علیه صلات وسلام خپل مونځه جاري وساته امام بخاري دا غټه واقعه د دې مسلې دپاره راوړې ده نو فاطمې رضی الله تعالی عنها ته هغه لرې که زموږ شاهد په دې کې دا دی چې نبی علیه صلات وسلام کله سلام واړو نو نبی علیه صلات وسلام درې کرتی دا الفاظ ویل اللهم علیک بقریش اللهم علیک بقریش اللهم علیک بقریش یا الله په دې قریشو د الله عذاب راولېږي ځکه زه ستا بنده ستا کور له راغلی یم تا ته ولاړ یم او ما د الله دین ته نه پرېږدي بیا په دې کې چې دا اووه کسان حاضر وو دا اووه واړه په نومونو باندې یاد کړه نبی علیه صلات وسلام وفرمایل اللهم علیک بابي جهل اللهم عليك بعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة ووليد بن عتبة وعقبة بن أبي معيط دا کسان یاد کړه بیا عبد الله بن مسعود فرمایي چې په دې کې اووم هم یاد کړه خو هغه زما نه هېر دی چې یا الله ابو جهل تباه کړي عتبه تباه کړي شیبه تباه کړي ولید تباه کړي عقبه بن أبي معيط چې هغه اشقى القوم دا تباه کړي خو د خیرو نتیجې ته وګوره عبد الله بن مسعود ګوره پس د دې نه نبی علیه السلام ضعیف دی هجرت کوي د مکې نه مدینې ته خو کله چې غزوه د بدر کېږي عبدالله بن مسعود فرمایي وایي فوالذي نفسي بيده لقد رأيت الذين عد رسول الله صلى الله عليه وسلم صرعا في القليب قليب بدر وایي زما دې په هغه ذات باندې قسمي چې زما دا نفس د هغې په لاس کې دی هغه اووه کسان چې نبي علیه السلام په دې خیرو کې د هغو نومونه یاد کړي ما ټول یو ځای پر مخې ولیدل چې په یو کویه کې پراته و شړ چې هغه کویه د بدر و نو د بدر په ورځ باندې الله دا اووه واڼه ډېرې مردار کړه خو دا اووه واڼه هغه کسان چې ټول یو ځای پراته وو او یو ځای دغه کویې ته ور وغورځولی شو دا د نبي علیه الصلاة وسلام د خیرو وجه ده ځکه مخکې ما تاته ویل که نه واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب نبي علیه الصلاة وسلام فرمایي چې الله وایي وعزتي وجلالي وارتفاع مکاني دی خیروت الله وی لأجیبنک زب خامخا تاسې قبلوما دی خیروت الله وی ولو بعد حین نو مسلمانانو ورونو دا د نبی علیه الصلاة وسلام د خیرو نمونې وي دقرنګې د نبی علیه الصلاة وسلام د دعاګانو نمونې دي لکه څنګه چې الله د خپلو پیغمبرانو خیرې قبلوي دقرنګې الله د خپلو نیکانو بندګانو خیرې قبلوي لکه څرنګه چې الله د انبیاو دعاګانې قبلوي دقرنګې الله جل جلاله د خپلو نیکانو اولیاو د بندګانو دعاګانې قبلوي خو په دې باندې ګورئ اجمالي یقین وکئ باید موږ دعا ته ډېر زیات توجه وکړو او دعاګانو باندې ډېر څیزونه د الله جل جلاله نه وغواړو نبي صلی الله علیه وسلم یو اثر کې راځي الدعاء سلاح المؤمن دا د مؤمن غټه اسلحه ده ځکه د نبي علیه الصلاة وسلام په هغه وخت کې بل طاقت نه و ګوره غټه اسلحه یې استعمال کړه د مشرانو رؤساو د قریشو دپاره چې هغه خیرې وي د نبي صلی الله علیه وسلم نبي علیه الصلاة وسلام د عتبه ابن ابي لهب په باره کې خپله غټه اسلحه استعمال کړله چې هغه خیرې وي نو خیرې او دعا دا د مسلمان ډېره غټه اسلحه ده د خپلو دشمنانو په مقابله کې د کفرو په مقابله کې به دا خپلې دعاګانې او خیرې چې دی استعمالوي دقه رنګې دعا او خیرې چې دی د مسلمان غټه اسلحه ده د خپلو حوائجو دپاره به دعا چې دی استعمالوي الله جل جلاله دې موږ له د ښایسته ښایسته عبادتونو او د دعاګانو توفیق راکړي چې د الله جل جلاله دعاګانې وغواړو که هغه حاجتونه زمونږ قبول شي نو قبول به شي که قبلېدلو طریقې ما تاسو ته بیان کړې او که قبول نه شي دا دعا په خپله یو مستقل عبادت دی او د دې ډېرې زیاتې نورې نمونې هم را روانې دي بیا انشاء الله تعالی لږ به د وخته حضور کوم دا دعاګانې الله د چا قبلوي په کومو شرایطو باندې قبلوي د دې بیان من په آینده کې وکړو صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد